چرسیان د دلی په جنگ کې چرسیان ناس دي او مشر یو ناس. چرسیانو ځان له یو دغه جوړ کړی مشر حضرت آی په کټ کې کېنولې دی ته غیر چاپر سید سن پیر تزه تلو منو ټوخیږي نو یو وای چې دیکھئے डॉक्टर द प्यो भी इतना बलगम मेरे को नहीं काट सकता कि तुम्हें छिकड़े नाल जितनी बलगम मने सटी है डाला बेल दुनिया ऐसे हाँ आज दरेवाल बूढ़ा खबर आया दी मालतार व खपा वाले वेल उस्ताद द सड़ी जामन वृक्ष द सड़ी जामन अडोष्टा ना सड़ी जामन वृक्ष अबल और दलता यो जंजरा रवान 200 زکو کې خزه ناشتي او دوپړای پکې نو غالکان ورته دوپړای راګي او هغه سوزکو کې خزه پټ ورمش سړو تنګوري او دغه سړی ور سره نو چې زه پر عالم داسې جمعه تطلمن او سړی ته مې دا استادي دا سوزکه هداوږي ولولي دي مال دا خزه ډېره غوې مشوي دي زره او باسه په وخت سبکیږي د شالادات بابا پادیره کې بچ کیږي او د شاګودړ بابا پادیره کې بس چل کیږي تاسو پوه شئ کیږي بس د ځان تماشې به کوي لاندې ایو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرې دی سال دی وې پاس نسه د حال پښتنه کې چې لاندې راشه پته بدرته ولې چرسیان ناشتي یو انګريز دی چې لګیا دی آرډر ورکړي دل انګريز نه بټوا پریوته د مشر چرسی راواغسته دی پتون لاندې یو سات پس هغه انګريز راغی مانه بټوا پریوته هغه راواغسته ولې ور د نورو چرسیانو ورته وی چې بیختی وزه نه بدی ورکول هغه نه هغه انګريز 1500 روپول راويسته او د چرسی له ورکول ول نالم زره ورکول ول نالم یو نیم زره کړی ول نالم لاړ انګريز انورو چرسیانو ورته مونږ لا بدی را کړی و چې تا نه غسته هغه ورته زکه می وانه غسته چې د قیامت په ورځ با د دې عیسایانو پیغمبر عیسی علی السلام راشي او زمون په پیغمبر بداوو کی چې ستا امتی زما د امتی نه رشوت اغسته نو په 1500 روپے ز خپل پیغمبر کا چکم د دې پیغمبر ته چرسیانم داسي اوس خدا رامیان چې چرسینی جمعات نه بکیړای پټ دا د بجلی استنی نه دي دا قسم په خدای دغه نه دا سيزونه او باسی دار اوس پدې دا او باسی او خرڅه اوس چرس خلال رااله اوس د پودرو داور دی د یو څو کسو مالدار کېدو د پاره په پاکستان کې د قوم بچی تباہ او برباد بیا دا پودر بار ملکونو ته وړي څوک دا جازونه زما دي ها لانچونه زما دي امریکې ته پس کیږي هغه ورځ د 4 کروڑ روپو هیروین سعودی عرب ته رسیدلی 4 کروڑ روپو چال ته ورسېدو پیسې رااله یو پکې ناستو او سړی نیولې رانیولې دي او په لوی غوامه ده ماته دا چل دے مال الله پاکم سره تیکی کا یعنی بیت الله تمام هیروین رسول چې د مکه او د مدینه خلقم پودرز کی او په مکه کې دا کوي نن زمونږ بچی په تباش د مولیانو زامن د پیرانو زامن د میاګانو زامن د سیدانو زامن د خانانو زامن د دوی لوړه جنکوس کل شروع کړي محرم جلسو تراغلی شهادت فلسفه امام حسین باندې تقریر شیعاګانم کوي او سنیانم شیعاګانم لګیای سکینه خدایم سټاو با سچوم باسی سور لسوا کالو شو مولانا اشرف علی سے په یو کلی تیرے دال تب یا حسین ها کو جوړ دی ول داس چل دے ول محرم دے کړ ول خا سور لسوا کال پس دی کلی ته نن امام حسین د شهادت خبر را ورسید چې نن جاری او سور لسوا کالو والکا خلق مړو پسې جاری کې ژوندو پسې جاری ها مړو پسې جاری قرآن ویلی دی چې امام حسین ژوند دی او دوی وی چې نه مړ دی قرآن ویلی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله رزق ورکړی کیږي
په جنتونو کې ګرځي خدای وی هغه د جنت په باغونو کې دی او دوی وی نه مړ دی تاسو خیال راغی نو د یو څو کسو مالدار کېدو د پاره د قوم بچی تباہ او دوی سره څه پکار دي دوی سره پکار قید بید نه دی ایف آئی آر پہ چاک کرو ایف آئی آر پہ چاک ما ته معلوم دی راستا سے ایف آئی آر راستا سے ایف آئی آر مالی دلے دا غد مولا کار دے مولا جی کی دڑا لالے ویل نہ مردار ہے ویل جون نور جمال آکھنے کے گدڑا لال تیرا پتر ویل بنا پتر آکھنے ویچی ہاں وہ ٹھہرو پھر میں کتاب دیکھا کتاب راغستے میاں سنو جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حالا نور جمال جی جرتے ہی گدڑان میدڑان ہر طرح وائے تاسو خیال رہا ما ته معلوم دے تاسو فیا یو منٹ کې وډ راش یو منٹ دې د پاره څه پکار دی دې د پاره پکار دی شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد میدان تیرو باسی چې خاطا دې روین کاروبار کولو ډیره خدای دا سکتے ہوئے سره التا ہو نن پدے بازارونو کې عام خرسی خزی خرسی خزی د چا خزی خرسی مونگا پختانا نین سره ته په سر مونگا پختانا خزا دې 403 خرسی زن طلاق ته پختونه ته په دې سره په سر کړی د باګرو دلا مونگا پختانا د پختون خزا د پودرو پوره خرڅي د پختون خزا د شرابو پوره خرڅي مونږه پښتانه مونږ خپل عوام تر اوسه پورې په دې پوه نه کړې شو چې زمونږ او د شیعو منځ کې څه اختلاف یا زمونږ او د مرزایانو منځ کې څه اختلاف یا زمونږ او د وابیانو منځ کې څه اختلاف مونږ تر اوسه پورې دا خپل عوام چې دي اپ دې پوه نه کړي بس خو جلسه دا پکې شور مور واچو ا د کونترو غوندې ها کو ها کو ها کو نه تاسو پوه نه مونږه پوه کور تروان شي خې وې او بده وې تاسو خیال را هندوستړی خدای ناراض عزیزانو څومره مذهبونه چې دي څومره مذهبونه د هر مذهب خپل پوپ مولا پادری برهمن اپریدا د اغوی عوام چې دي خپل مذهب نه دومره واقف دي چې تاغي سره خبره نشي کوي عوام زمونږ عوام ټول بټیرباز یا کوتا صاحبان دي یا چرګان جنگي یا سپی جنگي یا مړزان جنگ زمون عوام دا قربانی چې مړشي سلويخ پرزیدار زیارت پورز مونږ ورپسې ختم کو او سپاره ورپسې بخو چې خدای چا ټول مره دغه کول اوس څه چل ور سره کاوه مونږ دا پوي نه کړی سمونږم طبعی کمزوری دام چره ونوي چې دا سړی د دې قابل دی چې زه د پسې سپاره وایم او وې بخم دا د دې قابل د ټول عمر څنګه تیر کړي د د زندګۍ ریکارډ وګورئ تاسو خیال راغی د ژوند ریکارډ وګورئ نه مونږ هم دا نه کوو مونږ دعا وکړئ خایګي نشانه د مسلمان سره چې کلمه خو به ویلي کلمه خو به کڑک سنگم ویله په قصه خانه کې کلمو کار کی نو عرض میں دا عزیزان چې قرآن او پیجنه اول چې دا د چا کتاب دی دا اول چرته بیا چرته راغی هغه نه بعد بیا چرته راغی او بیا چال راغی او بیا په څومره موده کې راغی او بیا دا قرآن
خلقو ته پیش څنګه کو خلقو ته اخود څنګه دانن تاسو نه پوه تاسو ته پته نشته چراج کې زوما زه چې چرته پاتې کېدم ملته یو ګلجا و د انګريزان هغه کې یو پادریو انګريز و هډره صفا اردو ورتله نو داغه تقریر اورېدو ته به زمتلم د اتوار په ورځ باغه چې ګلجا کې هغه تقریر کولو نو زبم ورته لخوا ارزه ته پکا مونږ کوملیان و او تاسو قوم و نو پکار داو چې زه سنیما حال کې مولاړ و او تقریر مې کوله او تاسو هغه بنی اسرائیل یې کما په بایسکوپ کې دنه او ګورئ نو دا یقین به وکړي چې تقریر لراغلی دی او به کوي دا هغه ذلیل قوم دی چې هغه ورځ اخبار کې زمانوم راغلی او چې د شیعو جلسې ته به دی هم راځي د ذلیل قوم چې کومه پراپیګنډه ما پسې کړې ده خدای دې دوی په خاورس پسې وړاندې کړي د ذلیل قوم ته پکارو چې ما نه تپوس کړی چې دا اخبار کې بیان تا ورکړو پکارو که نه پکار داو چې زه د یهودو په معبد خانه کې ولاړم پکار داو چې د وی سی آر په دکان کې زناستم او وی سی آر والا ته وایم چې او د ذلیل بچیا تعالی بل روزګار نه درځي چې د قوم بچی تباہ او بربادي لګي تاسو د وی سی آر په دکان کې چې ما وګوره دا یقین به وکړي چې د تقریر لراغله کوي بچی وی سی آر لراغله د ذلیل قوم زمنه معاف کړي ډیریانه په ما ور کړی دي چې د جمعې په شپه وی سی آر ګور د ذلیل قوم زمنه معاف کړي چې زما په کور چرته په غلطای کې ټلویزیون نه دران نه وته په غلطای کې دینه تاسو کا سو کوئی پلانی دی کې مستا په سر جګړه وکړه چې مولانا صاحب کور کې وی سی آر دی مولانا صاحب لونه کالج کې سبق وای زما لونه کالج کې نه وای دا تاسو کچنای لونه وګورئ دا تاسو لندري دا خزي کچنایم والله کا زفرې دا د ایرمنډل دمه والله کا زفرې د چا خزا چې د ربر کوناټي لګوري او په صدر روډ باندې ګرځي اگر اپاسی ماته وای چې ستا کور داسې دا غ ذلیل قوم دا قوم کدا د سړی بچی وي نن بد دوی وزیر اعظم خزا وي دا کوچه خبره ویل مبارک سا ویل ولی ویل آباد ملک سا دا کوچه ویل هاي وی چې ولی وی سړی ټول خلاص شو چې د ما با ملک سړی دو پاتې نه ورشي غاجیانو نه تپوسو کوي چې کوم اجیان سکال عربو سعودي عرب ته تللی دي تمام عربو ورته وي چې لیس فیکم رجل تاسو کې د سړي زوی اډوونه چې تاسو خزا وزیر اعظم اوس را منډې وهي چې جی وبنشته ډېر شکر دی چینی چې 12 روپۍ کیلو الله دې په 1200 روپۍ کیلو غوړي کې 300 نه واوړې ډېر شکر الحمدلله بلونه چې ډبل رااله 45% د سوی ګیس بل زیات کړي دې کنه دې 45% د بجلی بلونه وګوره کم ځای ته ورسېده دا چا کړي ما کړي ورشئ تاسو چې چا پسې جاروګانې والي او ټوکرای ټوکرای ورته کېدی هغوی نه د منډۍ پنجابي غویان جوړ دي 50 لاک تکی غویا ورسېده شرمېدلو پوس پرې کړ کله سودا په ابتاباد کې کیږي او کله سودا په لاهور کې کیږي دا ملک دی دا وطن نن د ځمکې په ملک صوبه سرحد عمره شرمېدلې صوبه نشته د ځمکې په ملک مونږ څه کړي ما ته خدا رااله تا منبر و پلانې ما زما دا ومې پیړی توبه خدای پرستای کې ودرېږم او نه زه منبر شم والله کې
وستا مقابله کې څوک ودرونه مالکه به ودرېدم نو د سړي زوی بنې. زه پوهم چې په مرکز کې به م ښځې لاندې ناستم او په صوبه کې به م خسیانو لاندې ناستم. زه پوهم نن به تاسو زه معاف کرایا دے زما مرګرو لا بتلے لا نه بجلی گھر میں کتنے لیتے نہیں ویلے بم کنه بم ویل بجلی گھر مولا په قسم رواغسته منبرانو خو ځکه په مولا خو ډېر زر تاسو لمن اړوي تا خان او نواب وای کعبه سل مړونه وکي ابای بیا ابای خان او نواب ګنا نه ګڼل کېږي کله خان دا خانه بربندای نه جی پټه ده که خان د وښکونه غول را بیگی غول جی خان شات تر نه دی او زمونږ د وښکونه که شات را بیگ دی غول دی د وښکونه بیگ. تاسو هغه یې کنه تاسو 200 کاله غلام ذهنیت لرئ. تاسو آزاد نه یې آزاد قوم نه یې یو نه آزاد شوي خو اول د پیرنګیانو غلامان وای اوس د خانانو نوابانو او د جایگیردارو غلامان. تاسو آزاد نه تاسو یې غلامان جاروکا تالیسک کتکولیان تاسو هغه مردار. تاسو تر اوسه پورې ازادي محسوس کړې ده. دیکھو وګوره نن ولې تاسو د الله په عظیم قهر گرفتار یې ولې زکا چې د الله اسرم پرېخوا او د بنده اسرم واغستا. غریبی لري کول د خدای کار دی که د بنده کار دی؟ تاسو په بنده پورې راو تړلو چې دا انسان به زمانه غربت لري کوي نو خدایم پرېخو او اسرم بنده کړو نتیجې خپلې ګورئ تماشې به د ځانو کوي چې تاسو سره به هغه څه کېږي چې په دې سړکو به بربند منډې وهي لیوني کېږئ. نن په دې ملک غریب دا حق هم نه لري چې پکې لاندې کېني خو که پکې چلئ هلته 1000 روپۍ بل پې راځي 1000 روپۍ به د پلار پیدا کوي. کریڑا کې سبزی واچي الته پریدینا کارپوریشن والا ورپسې راشي چاله روډ بند روډ نه ده بند. هغه ورځ دلته گاډو والا نیول یو لوی جلوس مخ پسې را هلکه څه چلم کړی دی وی جی آر سے رانه دغه ما وی لنډر لملار بنده کړی وه لنډر یې نشوې تېرې دی روډ نه ده بند ښځو لار بند ښځې نشي تېرې. تاسو خیال راغی لنډر لملار بند کړی نو گاڑی کې تا نه پریدي په دکان تا نه پریدي که چرته ګنډه راوړې په لاره کې درته 200 ولاړ دي په هغې تا نه پریدي نو ته به پکې لاندې څه کېنې یا به ته سوی ګیس باندې روټۍ څه پخه کړې. وګورئ دا به تاسو ته یاد یا نه د انګریزانو په 200 کاله حکومت کې د جماعت بمبه چې وه دا فری کړې وه د جماعت په بمبې بل نه و وایه لکه تاسو دا بوډاګان د جماعت بمبه چې وه انګریز به د هغې فیس نه اخستو جماعت له اوبه فری وي. ہمارا نظری ہے پاکستان نجڑی ہے پاکستان د مسلم لیگ کو دور چې پې راغی پکار دا نه و چې د جماعت بجلی فری کړی وی پکارو که نه